محترم مولوي صاحب یو بله پوښتنه هم کړې ده. یو حدیث شریف یې لیکلی دی، وایي دغه حدیث له کوم نوع حدیثو څخه دی، یعنې د غرابت او اعتبار په لحاظ او معنا یې څه ده؟ حدیث شریف یې داسې لیکلی دی: هو لیس له شیخ فی شیخ لشیطان. حضراتو تاسو دا مه کوئ چې حدیث نه وي هغه په حدیث پورې وتړئ. عبارت هم دغسې نه دی لکه دا تاسې چې لیکلی دي، خو ما تاسې ته عرض وکړئ بیا هم درته وایم چې سوال موسیې لیکئ. عبارت ومن لا شیخ له فشیخه الشیطان، دا یو مقوله ده علیه السلام مبارک نه دي. دا څه کتابونه د احادیثو مقدسه و چې یا ما خپله مطالعه کړي دي یا مې ویلي دي یا مې وبل ته یا پسې ګرځېدلی یم والله که مې اثر لا لیدلی. دا د بعضې صوفیانو مقوله ده چې دا موریدي پر خلقو فرضعین ګرځي. موریدي که فرضعین واخلي نو کنز قدوري به م راوړی، شرقید کې به م دا ذکر وای، وایم شرقید علمي کلام دی، عقیدې مسئلې راوړي. هدایه شریفه علم الفروع دی، دا فرعي فرائض ګر راوړي. په دې کې دا پري او موریدي کومه ده چې راغلی؟ پري او موریدي او امر مستحب دی، یو ښه کار دی، لکن هو چې شرائط یې فرضی شي. وان بې شرط المنځ حرام دی، بې شرط دا پري و موریدي هم دغسې حرامه ده. اول شرط په پري کې چې پیر وي علم یې شرط وي، جاهل به نه وي. علم تر هغه اندازې چې جلالین شریف یې په یاد وي، مشکا شریف یې په یاد وي، او نحو صرف یې زده وي، عقائدو فروعاتو هدایګانې به یې ګرده زده وي. نو دا سره چې شریعت باندې برابر دغه اندازه کې عالم بیا نو پیر کېدلی. او دا نه چې مورې په غاړه ودرې باره خلیفه صاحب دی، پر خرس پورې هم خلیفه دی، کیلو کوم خلیفه دی. حضراتو خلافت باندې پسخن نه وي، په دې باندې رخشن نه وي. دا د بعضې صوفیانو خبره ده. ومن لا شیخ له فشیخه الشیطان. کوم هغه سړی چې پیر نه لري وایي د هغه پیر نو شیطان دی. د دې معنا دا ده. دا قول د علیه السلام مبارک نه دی نه دی نه دی، و ما نه دی لیدلی. هر څو چې پسې ګرځېدلی یم ما دا حدیث نه کتابو د احادیث راوړی دي. دا بعضې صوفیانو د ځانه جوړه کړې ده چې په رسول پورې د خدای تړلي، دا نو موضوع بولي. نعوذ بالله والسلام.